ضرور پوښتنه کوي. محترم مفتي صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. زه اکثره وخت شیطان خطا ایستلی یم، زه خبر نه یم، ما لمونځونه کړي. ایا داسې ماته داسې څه دعا وکړه چې زه څه شم؟ ماته داسې دعا وښیه د سورة الطارق، سورة الطارق والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. د دې د اول لس آیتونه چې ماخستن ویده کېږي وایه، نو بیا به د دا مرضي څخه الله پاک شفا درکړي. او که یو ډاکټر ته رجوع وکړي، دا کله کله د ضعف څه هم پېښېږي، که یو ډاکټر ته رجوع وکړي نو هم به ښه ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب شیخ صاحب شخصی جماعتی نماز جمعه را مکمل ادا نمود، بعدن 4 رکعت سنت کی فوت شده بود، ادا کردن ضروری است یا خیر؟ بالکل ضروری است. اونمو 4 رکعت کی پیش است، اونمو سنت است. 4 رکعت پس کی است، اونمو سنت است. 2 رکعت هم سنت است. پیش 4 رکعت کی مانده است، او را پس از ادا کردن نماز جمعه باید ادا کنی. عقیقت څه ده او حکم یې څه دی؟ عقیقه د خپل اولاد شکرانه ده. که نارینه اولاد الله پاک درکړي 2 پسونه، که زنانه اولاد الله پاک درکړي 1 پسه، په هغه باندې حلال که په 9مه ورځ یا 14مه ورځ یا 21مه ورځ، تر دې مه اړوه. دا د اولاد دپاره شکرانه ده. الله پاک به د اولاد حفاظت وکړي. جناب مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آیا د سره زرو د طلا فروشي په قرض اخیستل جواز لري؟ بالکل لري. ځکه دا زموږ په زمانه کې چې کوم پیسې دي دا د فلوسو په حکم کې دي، فلوس ورته وایي پخوا زمانه کې. نو د دې پیسو د سرو زرو په مابینځ کې که قرض راسي مشکل نه لري. منه سره زر نقد واخلي، پیسې بیا میاشته بعد ورکوي، مشکل نه لري. خو کم از کم یو شی به په مجلس کې قبض کوي، منه هغه سره زر چې واخیستل هغه به قبض کوي. شیخ صاحب محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بعض علما لنگی و کلاه به سر کردن را سنت عادی میگوید. نظر شما چیست؟ نظر مانی نظر شریعت ضروری است. نظر شریعت این نمی است که عمامه به سر کردن از سنن عادیه است. عادیه مطلب این است که سنت مؤکده نیست، ضروری نیست، زیرا که در زاد المعاد فی هدی خیر العباد، علامه ابن قیم رحمه الله نوشته کرده در اونمو است که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کلاه را بغیر از عمامه هم پوشیده و همراه عمامه هم پوشیده. گاهی رسول الله فقط کلاه را پوشیده، گاهی رسول الله بر کلاه عمامه هم بسته کرده. لہذا اگر کسی عمامه بسته کرده ثواب عمامه داره، اگر کسی عمامه بسته نکرد فقط کلاه را بسر کرده هم سنت ادا میشه. اینمی مستقل ثواب داره، بر اینمی کدام چی نیست که او را دشنام میتی یا نظر بد میکنی، جایز نیست. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. یو شخص د خارج حواله کوي، د هغه سره شراکت کول څنګه دي؟ یعنی په کمیشن کې شریک مشکل نه لري. 10,000 ته راسته 10,000 زه راسته هم دواړه کمیشن په ګډه ورکو دي کې مشکل نشته. محترم حاجي مفتی صاحب کم استغفار ډېر ثواب لري؟ استغفار ویل ثواب لري، کم یې پرېږده، استغفار ووایه. زموږ مشکل دا دی چې موږ په کم و کم پسې ګرځو، کم یې ډېر ثواب لري، کم یې لږ لري. توخې ووایه. هغه یو کس بدو، نو یو چا په خوب کې پیسې ورکولې، ول دا 100 روپۍ واخله، ده ویل یا 100 لږ دي زه 100 غواړم. هغه ویل دا 100 واخله، ده ویل یا 100 لږ دي 100 غواړم. اخر یو چا په لغته ووالي چې راپورته څه وخت پره دی، دی چې راپورته سو نه 100 وې نه 100 وې، نو ناره یې کړې ول هر چي کې میتي بیتي، هر چي کې میتي بیتي، هر څه چې راکوې رایه که، خو رایه که هغه 100 راکه. اوس موږ او ستاسې مشکل دا دی چې موږ او تاسې په دې پسې ګرځو چې پلان کوي. استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم یا الحي القيوم اتوب الیه. زموږ استاد مکرم شاه منصور بابا جي به فرمایله، ول که دې پیسې په کار وې نو استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وایه، په فتحه باندې وایه، نو بیا به پیسې الله درکوي. او که د آخرت ثوابونه ډېر په کار و الحي القيوم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. حدیث شریف کې راځي وایي چې په ورځ کې څوک 25 واره دا وایي، الله پاک به مستجاب الدعوات کی، چې هر دعا کوي الله پاک به قبلي. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا.
نو کم یو چې درته اسانه دي استغفر الله استغفر الله خالي ویلی سي، خو ویل یې پکار دي. د ځان لپاره باید یو تعداد معلوم کړې، روزانه ویې ویه. دوهم، د دولتي ادارې رسمیات په 8 بجې شروع کیږي او په 4 بجې ختمیږي، او زه ناوخته ځم او وختي راوځم، مګر خپله دنده ترسره کوم. ایا معاش مې راته حلال دی؟ دغه وخت چې د باندې تیری د هغه معاش نه دی حلال، هغه درته ناروا دی. هغه وجه دا ده چې حکومتي چې کم خلک دي، رسمي خلک دي، دا ټول اجیري خاص بولي په شریعت کې. ته د حکومت په دغه وخت کې دا ستا دا وخت د حکومت دی. دغه وخت چې ته حکومت ته وسپارې، که تا کار کړي که نه یې کړي، حکومت به تنخوا درکوي. او دا وخت ته د حکومت څخه به اجازې نسې اخیستلی، که دې کار کړي که دې نه یې کړي، کښېنې به. زما په مسله نه یې پوه. دا وخت د سهار د 8 بجو څخه د مازدیګر ته 4 بجو پورې دا وخت ستا هغې د حکومت دی. حکومت تا ته د دې وخت تنخوا درکوي. که دې کار کړي که دې نه یې کړي، دا وخت به تېری هلته. د دې بې اجازې راوتل چې کوم وخت یې د باندې تېر کړي بې اجازې، د هغه وختو تنخوا درته اخیستل نه دي جایز، نه بیا اخلي. شیخ صاحب، د ماښام لمونځ څه وخت قضا کېږي؟ بعضې وایي د ماښام د اذان څخه 15 دقیقې وروسته قضا دي، بعضې وایي چې وخت ډېر نه. د ماښام د لمر لوېدو چې لمر ولوېدي تر هغه وروسته په اسمان کې سوروالی پیدا کېږي، بیا د دې سوروالي څخه وروسته په اسمان کې سپینوالی پیدا کېږي. هغه سپینوالی چې په اسمان کې ختم سي، بس د ماښام وخت ختم سو. اوس نو دا سوروالی او دا سپینوالی په دې باندې عام خلک نه پوهېږي. نو دا زموږ تاسو په مساجدو کې چې د اوقافو له خوا څخه کم چیز دي، دائمي نقشې دي، په هغه کې ابتدا د وخت او انتها د وخت د هر ورځ دا لیکلي، نو د هغه مطابق عمل کوه. 15 دقیقې یا 20 دقیقې وخت دا صحیح نه ده. دا ځان ته مسله ده چې د ماښام لمونځ به ژر کول بهتره دي. په نور المنځو کې به څه فاصله وخت ورکوې. اوس مثلا د سهار لمونځ به په اول وخت کې نه کوې، په آخر وخت کې بهتره دی. دا رقم نور لمونځونه، خو د ماښام لمونځ دا په اول وخت کې چې څنګه لمر ولوېدي دستي بیا کوې، بهتره ده. د باقي دومره کم وخت یې نه دی. مولوي صاحب، بعضې ښځې په ودونو کې وریښتان ږدي، بعضې بیا نوکان ږدي، دا چې باڼوګان، بعضې بیا باڼوګان ږدي، دا کار ګناه لري که نه؟ که د انسان وریښتان نه وي، د انسان وریښتان وصل کول په دې لعنت راغلی دي. که د انسان وریښتان نه وي، مصنوعي د عام پلاستیکي وریښتان وي یا د یو حیوان وریښتان یې ایښول یې مشکل نه لري. همداسې باڼوګان که کښېږدي د خاوند د زینت لپاره چې د بل چا لپاره نه مشکل نه لري. خو په اوداسه و په دې کې بیا په غسل کې بیا اهتمام پکار دی.